تاسو خپل الله ته مخ کیا چې تاسو د الله د دې زندان نه ډیر ویریږئ که د امریکانو د کیوبا د زندان نه ډیر ویریږئ. ای د زندان ویریدونکو خلکو د رب العالمین زندان خو مې ورځ در په یاد کړئ که نه؟ د سی آی ای او د آی اس آی د استخباراتو خاطر کوئ د هغې نه ډارېږئ. د رب العالمین کرام الکاتبین چې ستاسو سره شپه ورځ ناست دي او ستاسو اعمال لیکي او الله درته ناظر دی شاهد دی په سر باندې ټولې خبرې ماروي او لیکل کیږي او قادر دی چې تا په مځکه باندې ژوندی نه نباسي. مالک دی خالق دی حساب هم در سره کوي. د الله د جواسیسو خاطر هم کوي که نه کوي؟ د الله د استخباراتو نه هم کله ډار شوی که نه شوی چې استخبارات څه درته لیکي څه راپور یې درته جوړ کړی دی؟ که د دنیا د زبانیت السجن د زندان د تعذیب د وحشي انسانانو بې احساس انسانانو د قمچینو د لرګیو نه ویریږئ. آیا د الله هغه ملک هم در په یاد دي که نه چې هغوی د الله معصیت نه کوي؟ علیهم ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د هغه غلاظ شداد ملائکو د عذاب هغه هم تصور د سره شته که نه؟ عقیده د سره شته که نه؟ آیا د ژوند به تر اخره پورې همدغسې وي؟ بوش دې هم وار وي او د بوش د مزدوران چې نن د هغې دپاره لاسپیکر جوړ شوي دي او د صلیبي لښکرو قمچینې په لاس کې اخیستې دي په هر ځای کې مسلمانانو دعا تعذیبوي ټولې د وار وړي چې دغسې طغات و فرعینه په ټول د تاریخ کې زښته ډېر تېر شوي دي خو د حق غږ یې نه دی خاموش کړی او د دې دعوت جذبه یې نه ده ورانه کړې. تاسو د تشدد به زمونږ په مسلمانانو کې مړاوې د جهاد جذبت بدواوري تازه کا. ستاسو د ظلمونه به بیا بیرته د مجاهدونو صفونه جوړ کا. تاسو د دې ظلم نتیجه وه چې نن په عراق کې په لکاو مسلمانان مسلح شول او په ځان پورې بمونه تړي او د صلیبي لښکرو دپاره د ستونې ازغي وګرځېدل. ګرانه ده ورته چې دې ملت سره وکړه. د افغانستان په ملت باندې هم د بېغیرتانو ګمان مه کوئ. د ملت نن قیادت ته ولاړل، د کاروان نن بساربانه شو، د رمه نن بشپنه شوه چې هرې خواته لکه میږي غوندې سرسام تراسیمه منډې ویي او دا وحشي لیوان د انسانیت د دیموکراسۍ په نامه باندې د هرې خوا نه هر نوع وحشت پې کوي.